استقامت د الله په دین باندې زما په دې باندې بیانونه دي الحمدلله دو دي هغه واورئ اسباب هسې خبرې چې د انسان کې استقامت راځي اول انسان کلک نشي پاتې کېدی تاسو لیدلي که نه ډېر خلک جذباتیان دي اوس خصوصا د روجې د مسلمانان دا خو ډېر زیات دي بیا نو د دوی عمل د قرآن تلاوت یې وکړو بیا څه شو ختم استقامت شتي نشتی تهجد یې وکړو ختم د رسول الله راغی بیا څه شو ختم دا استقامت نشتی غټ نعمت چې الله سبحانه وتعالی د انسانانو له ورکوي نو په هغو غټو نعمتونو کې یو غټ نعمت دا دی چې تا په دې خپل دین باندې کلک کړي ځکه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم کور ته راغی او خپله لورې ولیده چې هغه دومره اذکار کوي او دومره لمونځ کوي چې څه شی ځوړند کړی دی پړی ځوړند کړی پړی ځوړند کړی دی نو رسول صلی چې کله کور ته راغی تپوس یې وکړو دا د پلانۍ بیبي دی د هغې پړی ځوړند کړی چې کله ستړي شي بیا دا ونیسي نو رسول صلی ورته وویل مه صبر وکړئ دومره عبادت هم مه کوو چې ځان ستړی کوي فإن الله لا يمل الله ور په ثواب ورکولو نه ستړی کېږي تاسو به ستړي شئ ورئ نو عبادت چې کې لږې کوه خو څه مسلسلې کوه دا جذباتي عبادت دا نه جذباتي عبادت نه د دې بعضو د هغه چپهیز غونته کې یو چپه راشي څو ورځې برابري بیا صحیح بیا چې وینې ګډوډ او اکثر د الله دې به موږ پردې راواچوي دا چپهیز غونته کې چې دوی اکثر د هدایت هم الله واخلي ما یو کس یو پیر تلمه مخکې چې موږ کله سبق وی نو ادارې والا دا انعام راکړی چې وي چې څوک په امتحانونو کې اولنی دویم دریم راشي دغه کسان به په چکر باندې ځي ابها ته او حایل ته او دغه ځایونو ته نو هغه زما نوم پکې و نو موږ سره یو کس مشر کړی و په دې رحله باندې هغه ښکلې ږیره خو سم سخت موږ به خندا ته هم نه پرېښودو چې چا به خندل و اتق الله لکه موږ وایو چې دا په څه بلا وړېدلي وو چکر خو داسې خوند کوي چې سړی پکې لږ وخاندي ګپ شپ ولګوي هغه دا د غیر نظر کېدو خو موږ په زړه کې دا هم وایي چې سبحان الله داسې دینداري به په موږ کې څنګه راځي والله چې دې سوچ کې وو او موږ د ملګرو به یو بل سره خبرې کولې چې داسې دینداري دا اوس دینداري ده وګوره چې معمولي به موږ عقیدو هغه به وي وخت مه ضایع کوئ قرآن ووایئ حدیث ووایئ دا به څه قیسه جوړه کړې دلته ولاړ یې خو نه یعنې هغه چکر په نوم چکر خو لکه اړخ ته یې نه یو پرېښود بیا واپس رالو بیا هغه کس وروسته سره بیا ملاقات نه و شوی یو کال که دوه کاله بعد زه بیا علاقې ته ورغلم یو ملګري پسې چې یو کس زما په خوا تېر شو امیر یې غاړې ته اچولی و ویښتې و غټ غټ او هغه نیم شرټ یې اچولی و هغه دغه چې پکې ښکاري مټې او جنګې یې لاندې اچولی و چې ما د وزوګو د سترګې مې په دې چې لږې خوږې شو لکه ما چې چېرته لیدلی بیا مې سوچ کړو چې دا څوک دی دا څوک دی سلام یې ونه کوي چې تېر شو بیا زما ملګری راغی هغه ما رابیا ما داسې اوس یو کس لاړ دغه وایي څوک ما ته راځي اوس ورځو داسې ورلو ما هغه هلک روان دی دا څوک دی ما ته ما داسې ښکاري که ما چې لیدی وایي دا هغه دی که نه هغه رحله کې چې موږ سره و ما هلکې ته ګپ لګوي په الله ته قسم خورم چې دا حقه دی ګیره هم لرې کړې ده وایي دین هم پرېښودی او ټول ورځ دغه شراب څکي او نشې کوي په دې لارو کې کته ځي او بره ځي د ده په دیندارۍ کې چلو دیندارۍ کې چلو چل الله چا سره ظلم نه کوي دیندارۍ کې چلو بل چپهیزو چپه پرې راغلی دغه وخت کې دیندار و بیا په آخره کې دغه حال و ویریږئ د الله نه عمل کوئ او همیشه کوئ ګورئ
د دې اعمالو نه چې ورو ورو لاس وینځئ که نه نو یو ورځ به د ډېرو غټو خبرو نه لاس وینځئ. ګورئ مه پرېږدئ عمل، کوشش کوئ په هغې باندې د مداومت. اصل شی دوام دی. ګورئ اصل شی څه دی؟ دوام دی چې تا له مرګ په دغه وخت کې راشي، په دغه عمل کې، په دغه کیفیت کې